وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې یو ورور دا نور ورونو سره شریک ده، په یوه شي کې شریک ده، یو بل تجارت یې ځان ته شروع کړی، نو دا نور ورونه ورته وایي چې په هغه کې هم له موږ سره شریک یې. محترمه، د علما دې کوشش وکړي چې کوم شرکتونه نن زمانه کې روان دي، دا شرکتونه ټول نوي شرکتونه دي. نو خو چې زه له تا سره اوس مثلا تا سره شریک سوم، په یو کار کې د سره شریک یم، بل کار د ما مستقل ده، نو ته ما سره په بل کې ولې شریکه کېږې؟ مثلا زه تا سره د موټرو په کار کې شریک یم، په دکان کې د سره شریک یم، ما ځان ته بل مارکیټ اخیستلی، نو په بل شي کې بل تجارت کې ولې ما سره شریک یې؟ الله دې ښه لره وروره کامیاب اوسې، الله دې جنتي که. نو دا چې دا ورور په یو هغه کې ورسره شریک د کم شرکت ته، دا سړی چې په دې باندې بحث وکړي چې دا زموږ په فقه کې کم شرکتونه دي، دا کم یو شرکت ته. الله دې جوړ لره وروره، الله دې جنتي که چې کوم کار د ځان ته کړی هغه د خپلې شخصي پیسې دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې الله قرآن کې وایي ویعلم ما فی الارحام، الله علم لري په هغه چې په رحمونو د مورګانو کې دي، نو یعنی بل څوک علم نه پی لري. نو محترمه، یو ذاتی علم د بدون د اسبابونه، یو له اسبابونه الله علم لري بدون د اسبابونه. مونږ چې علم لرو پی باندې وروره د اسبابو په واسطه باندې، دا علم غیب نه ده. ګوره یو شی چې د اسبابو په واسطه پیژندل کیږي، دغه ډي ان اے پیژندل کیږي، مثلا مرض معلومیږي، دغه ویروسونو نوعیت معلومیږي، نو دا هیڅ کله وروره علم غیب نه ده، دا پروا نه کوي، دا شرعاً دا علم د محترمه، هغه بدون د اسبابو د الله عز وجل خصوصیت ته. الله دې ښه لره وروره کامیاب. وعلیکم السلام. قاری ولی الله بادغیسی په نامه یو ورور د بادغیس ولایت نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې یو سړی بندي ده، په بندیخانه کې ده، دا مثلا وظیفه لري په حکومت کې، بندي ده، نو هلته دی حاضر لیکل کیږي، نو تنخواه ده ته ورکول کیږي. دا څنګه ده؟ دا محترمه د حکومت تر قانونه پورې تړاو لري. حکومت قانون دلته څنګه ده چې دغه سړي ته به تنخواه ورکول کیږي که نه؟ د حکومت له قانون نه دا خبر راواخلی. الله دې جوړ لره. او بل دا د محترمه اصل کې خدا کوم اجرت ورکول کیږي چې شرع ته ګوري، د عمل په مقابل کې ده، نو دلته خو دی عمل نه کوي، نو اجرم نسته ورته. ما بیا د حکومت قانون ته مراجعه وکړي چې هغوی هلته څه وایي وروره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور له هلمند ولایت نه پوښتنه کړې. د ورور پوښتنه دا د ظاهر روایت کم کتابونه دي؟ محترمه وروره، ظاهر روایت 6 کتابونه دي. جامع صغیر ده، جامع الکبیر ده، سیر صغیر ده، سیر الکبیر ده، مبسوط ده او زیادات ده. دا 6 کتابونه خو مشهور دي چې دا ظاهر الروایت دي. علامه محمد زاهد کوثری رحمه الله په عنایت القاضی کې چې د علامه قاضی بیضاوی رحمه الله په حسن التقاضی فی سیرت امام ابو یوسف القاضی په دې کتاب کې لیکلی دي چې هغه چې دي د ظاهر الروایت 3 کتابونه نورم دي چې ټول 9 کېږي. یو موطا د امام محمد ده، او کتاب الحج علی اهل المدینه د امام محمد بل کتاب ده، او بل کتاب الاثار د امام محمد ده. دی وایي چې ټول 9 کتاب دي، اگر چې مشهور 6 کتاب دي. الله پاک دې روغ جوړ لره وروره کامیاب.